جاوید افریدي، ملا فضل الرحمن او سراج الحق د افغانانو په ملاتړ غږ پورته کړ. دا چې دواړو ملایانو پاکستاني حکومت ته څه ویلي، نور معلومات هم دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جاوید افریدي د هرات زلزله ځپلو سره مرسته اعلان کړه. د پښتونخوا نامتو سوداګر جاوید افریدي د هرات له زلزله ځپلو سره 1 کروڑ پاکستاني کلدارې چې 3 میلیونه افغانۍ کېږي نغدي مرسته اعلان کړه. نوموړي ویلي چې دا پیسې به د دوی د خیریه بنسټ لخوا د هرات زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي. بلخوا ملا فضل الرحمن وایي پاکستاني پولیس د افغانانو سره روان ظلم بس کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمن ویلي چې د پاکستان پولیس د ټپوسانو په څیر پر افغان کډوالو بریدونه کوي. هغه ویلي پولیسو د افغان کډوالو پر جایدادونو ولکه ټینګه کړي، پیسې ترې اخلي او په یو او بله پلمه یې ځوروي. نوموړي پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې پر افغان کډوالو د روان ظالمانه بریدونه ودروي. بلخوا سراج الحق د افغان کډوالو د شړلو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې د پاکستان د حکومت دغه بیړنۍ پریکړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیاوې لا پسې زیاتې کړي. هغه د پاکستان لنډمهالې حکومت ته په خطاب کې وویل په دې نازک وخت کې دښمني مه کوئ. سراج الحق د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجر ټاکلو په اړه دې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. هغه ویلي که پاکستان له خپلې پریکړې په شا نشي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ روان بد حالت نور هم بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال به ډیر ژر په څو مرحلو کې وباسي. درنو اوریدونکو، تاسو مو هم خپل نظرونه د دې موضوع مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.